د سکارام یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات. هیله د ټول به خاص دی دا چې پسرلی دی، طبیعت خوشحاله دی، زړونه خوشحاله دي، هر خوا رنګینۍ دي، غرونه شنه دي او د طبیعت یوه شنه او ګلورینه فضا راخوره ده. نو ما هم وغوښتل چې په پسرلي موسم کې د هسکې مینې ښکلاګانې او طبیعي او شنې منظرې تاسې ته انځور کړم. خوشبختانه زه نن د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ ته راغلی یم. غواړم له دې ځایه تاسې ته خوندورې او ښایسته ویډیوګانې برابرې کړم، د هغه سیمو ویډیوګانې چې تر اوسه پورې تاسو ډېرې کمې لیدلي دي. البته زه غواړم چې د هسکې مینې لرې پرتو سیمو ته لاړ شم، غرنیو ساحو ته، او هغلته تاسې ته ښکلی طبیعت انځور کړم. نو که زموږ دا ویډیو به لږ څه اوږدیږي ځکه چې په دغه ساحه باندې چې موږ ځو او موږ کوم سفر پیلو، دلته څو کریاګانې اخوا پرتې دي، ترخاڼه دی، شیخا ده، کلا ده، لوړه مینه ده. انشاءالله که ژوند و وخت و دغه ټولو ته ورځم، دلته ټولو خلکو سره که وشو خلکو سره به خبرې کوو، د دې ځای مختلف کلتور رواج دغه به انځوروم. نو ویډیو به یو څه اوږدیږي، البته یوه یادوري به وکړم چې په څو برخو به دغه ویډیو زموږ یوټیوب چینل ته اپلوډ کیږي. نو هیله ده زموږ یوټیوب چینل ځان سره وڅارئ او د هسکې مینې له دغه خوندورو او ښایسته طبیعي منظرو څخه خوند واخلئ. زما نصیبه ګنډېریا، زما نصیبه ګنډېریا، نه دي څاروي خوري نه دي سیند په چپو وړینه. سلامونه یو ځل بیا هم ښه راغلاست. موږ په همدې لار روان یو لکه څنګه چې مې مخکې یادوري وکوله. دا د ګنډېروی تنګه ده او دا ګڼ شمېر ګنډېري مې ولیده، دا ټپه م رایاده شوه. په همدې لار باندې ځو، مخکې ترخاڼه راځي، بیا شیخا راځي، کلا راځي. د دې خپلو سیمو ښکلې او ښایسته منظرې تاسې ته ویډیو کوو او اپلوډ کوو. نو هیله ده زموږ یوټیوب چینل وڅارئ. او هو رښتیا واسکټ خان ملګری مې وایي چې سکارام ټي وي یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. یو ځل بیا هم ښه راغلاست. موږ خپل سفر ته ادامه ورکړې ده، تقریبا څو متره په لسګونه متره مزله مو وکړه او بالاخره د ترخاڼه سیمې ته راورسېدو. نو لاره ډېره سخته وه او موږ هم یو اندازه ستړي کړو، تږي م شو. خو دغه ځای کې فکر کوم یوه ښایسته چینه ده، د دې څخه به لږې اوبه م وڅښو، ځان به م یخ کړو او بیا له خیره خپل سفر ته ادامه ورکوو تر څو چې خپل منزل ته ورسېږو. حتما موږ وڅارئ. دغلته یوه خوندوره چینه ده، نه پوهېږم چې اوبه به ورکېږي که نه. هو یو څه اندازه اوبه ورکې شته دی، موږ به دلته لږې اوبه وڅښو. سم یخې اوبه دي. نو که تاسې هم غواړئ چې خپل روح ته سکون ورکوئ، حتما دې ساحو ته راشئ او دې خوندورو ځایونو نه خوندونه واخلئ. حتما سړی پکې یو څه د راحت احساس کوي او روح ته یو څه سکون پکې ورځي. زه لږې اوبه څښمه.
سلامونه یو ځل بیا هم ښه راغلاست. د ښار له رنګینۍ، شور او ځوک زوک څخه لرې په سلګونه کیلومتره لرې دا پرته سیمه د ترخاڼه په نوم یادېږي. د دې ځای زیاتره خلک په مالدارۍ باندې بوخت دي. ما هم کوښښ وکړ چې دلته د دې سیمې اوسېدونکي را پیدا کړم او د دوی سره دوی په ژوند باندې په ستونزو کړاوونو باندې خبرې وکړو. خو متاسفانه دلته زیاتره خلک مالداري لري او سار د ملا اذان سره له دې ځای څخه وځي او خپلو مالونو پسې ځي. نو دلته مې بالاخره وتوانېدم یو کاکا مې پیدا کړ، له ده سره خبرې کوو. ښه دلته وګرځېدم خو څوک مې پیدا نه کړ. دا کاکا تبرګی په لاس، پړی په لاس، همدا اوس د غره نه یو ګېډی راوړ لرګي او بیا یې نیت کړی و چې بیا لاړ شي، خو کور یې ودان ماري سار کې هلته ما سره ودرېد. کاکا ستړی مه شي. وبخه څال دی خیرت دی که راځي ده شکر دی په خیر مونږ الله دې وبخه. خیر اوسې. کاکا ستاسو نوم؟ زموږ نوم جلال. جلال. کاکا دې ترخاڼه ته ولې ترخاڼه وي؟ ترخاڼه خو داسې د غریبۍ او د مسکینۍ وطن دی او تنه غریب خلک د دې نه مواره نور نشته دی. ښه او ترخاڼه ته په دې خاطر باندې ترخاڼه ویل کېږي چې دا چې ترخه ولاړه ده د پخواني نه دا نوم یې ترخاڼه دی. ښه او دا خلک پخوا ډېر مالداره وو خو اوس غریبۍ سره مخ شوي دي. د غریبۍ نه په دغه وطن کې د اوبو ورسره څاڅکی نشته دی. پټي غونډ وچ کلک پراته دي، اړخي راباندې وچ شو، باران لاره باندې نیولی دی. د غریبۍ ورباندې ښه سم زور دی. ها نو که موږ سره کوم امداد او کومک شي هم نو لکه د موږ د دې کار لرو دخاره چې موږ سره کومک او امداد وشي. د دې ځای زیات خلک څه کاروبار کوي؟ څه شی کار کوي؟ د دې ځای کاروبار خو دا دی چې مالداري خو یې پخوا وي خو دغه انقلاب راباندې راغی، مالداري اوس بې خونده شوي دي، ختمې دي. او اوس هم دغه دیکاني ده نو دغه پټي دي دا هم اوس د اوبو د وجې نه باران شته دی نه، فصلونه هم دغسې نمسرې ورچولي، دواګانې ورچولي، بېوسې خلک یو، د قرضونو راباندې زور دی. هېڅ وسط موږ نه رسېږي، د یو کوی وسط موږ نه رسېږي چې موږ یو چا ته ووایو چې یو کوی موږ ته ووایه. داسې سړی په موږ کې دغه 100-150 کورو کې نشته دی چې 15 سره ملګري چې د یو کوی وسط نه لري او د اوبو نه موږ ډېر ورخطا یو. خپله څه کاروبار کوي؟ خپله خو دا کاروبار دی چې دغه سوي پټي پروت یم، دیکاني ده کړم، مالداري نه لرم او داسې زندګي زه نه لرم. شیخا کې مې یو کور دی هغه مې پرېښی دی وروره بېوسۍ دغه مه دغه عزیزانو سره پراته یو. موږ غواړو چې د دې ځای نه ورهخوا شیخا ته لاړ شو، کلا ته لاړ شو. اوس چې موږ مخکې ځو شیخا ولا ځي که کلا ولا ځي؟ دواړه همغاړې دي، هېڅ یو کنډوګی په منځ کې دی. اوس چې اول روان شوې د ښاره نو هغه ستاسو چې کوم انډیوال و هغه سره مخکې د ښاره په شیخا باندې به لاړ شي. نو بیا که هر خدمت ته وو هماغه ملګری به سره مخ شي او کلا ته به بوځي. تقریبا څو ګنټې لار به وي؟ نیمه ګنټه مزل دی. نیمه ګنټه. موږ ته خو بیا زیات دي ځکه چې موږ مزل کوو. خو تاسې لږ بېزسته یاستئ که نه، نازولي یاستئ. نو ستاسو په خاطر باندې به دی ور یوه ګنټه ونیسه، دې نه زیات نه دی. ډېره مننه کاکا، ژوند دې غواړم.
سلامونه دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست د ترخاڼه مزل مو راوکړ تاسې ګورئ دا لاندې دا غونډه ساحه ترخاڼه په نوم یادېږي دلته یو څو کورونه دي البته ډېر ستړیا هم کړو ډېر سخت ځای دی خو موږ هم بیا هم خپل سفر ته ادامه ورکوو ماما ستړی مه سې جوړ تازه تکړه صحت ښه دی بخیر یې صحتونه ښه دي نوم دې څه شی دی ماما استیګل استیګل ماما څنګه یې خیم خیرت ته کرای صحتونه ښه دي روغون استاک ورګل خیر اوسې څو مال پې دلته مال پیا مې شیخ خیم او مال مې دیوانه کې ښه څومره مال لري یاره مال بیا سلو پوری سلو پورې مال لري سلو. لنګ ما څنګه میږي دي که وزې دي وزیدي وزې دي لنګې شوي دي لنګ استدیا څنګه چل دی سږ خو مرګ ډېر ونه کړ مر خو یو خاص وکړه مر خو ډېر نه دی کړه خو کون وخت خراب شو بوري شي بوري سي کنه او څنګه غرونه خو شنه شوي نه دي سږ کال مال واښه هم شته کنه ما خو نسته باران نسته کنه نشته کنه باران نسته دا به څنګه چل کوي وجاله درخه مکاله رمنی ورخمه ها اچاله ورنه رخمه کنه الله در رمنی ورخمه دلته اوس مال پې مال بیا ما په لږه مرا ورته غریب را سره دی ها دا مزوی ها ما پور ور دی پور غاله ها بس ورځې ته څومره وخت روزې ته به بس دا یو لس ورځې شل ورځې پاتې غواړم بس دا موږ زه خو په کور کې کوته ته غرمه کړی ټول آبادی ده بس ژوندی اوسې ښځه موږ داسې پورته موږ ځو کوم ته ما پورا په لري دې مرا په ما خو ها ښه او کوته ته غرمه خپل مال ته ورشه موږ داسې پاس کېږو ها خمخ مخه دې خش مخه دې خش ځه ها دا یو ورورو چې مال یې پیوه زه هم ډېر ستړی شوم او ذوالفقار هم ډېر ستړی شو وختي نه یې راسره کمره نیولې ده دلته به لږ دمه وکړو او تاسې دا خپل منظرې لږ ننداره کوئ ها د سړي روح حرام شي دې ځای کې یخ شمال ورېږي د ترخاڼه برخې ویډیو په همدې ځای پای ته ورسېده زموږ یوټیوب در سره حتما سبسکرایب کړئ موږ په دغه لار باندې دغه پورته غرونه چې دي په دغه باندې اورو اخوا نه پوهېږم چې کلا ولله ځي که شیخا ولله ځي هلته ځو د هغې ځای هم ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې ویډیوګانې درته چمتو کوو نو حتما زموږ چینل څارئ او درسره سبسکرایب یې کړئ تر بیا او د بلې ویډیو ته خدای